د افغانستان تولید شوي دیګ بخارونه د منځنۍ اسیا، سربیره اروپا او امریکا کې زیات شمیر پیرودونکي لري. په هرات ولایت کې د خواجه عبدالله انصاري دا فابریکه 200 قلمه تولیدات لري چې په کور دننه او بهر یې ښه نوم پیدا کړی دی. په یاد شرکت کې اوس مهال 150 کسان په کار بوخت دي چې 2 وخته کار کوي. در این کارخانه الحمدلله تقریبا حدود 70 نفر کارگر فعلا در حال حاضر مشغول هستند که کلا از داخلی هستند، دیگه از پرسنل خود رؤسای شرکت الحمدلله با کارگران میانه خوب دارند و راضی هستیم. ما دیگه اگه بتونه دولت امارت اسلامی در قسمت واردات، صادرات، مواد اولیه با شرکت ها همکاری کنه، این شرکت ها روز به روز رونق پیدا میکنه و کارگرای ما، مردم ما واقعا در کشورهای دیگه نمیخواد به اصطلاح مهاجر شوند. دمی کارخانه‌های خیلی داریم که فعلا کم کم در رو به رشد هستنش و اگه بتونن حمایت کنن در قسمت موادهای اولیه، همین کارگرای ما که در اینجا هستن اینا خودشون در داخل مشغول به کار میشن و از نظر اقتصادی رشد پیدا خواهند کرد. در این شرکت وظیفه از ما اولا که رنگ مالیه، مسئول رنگ دیگر رنگ میکنیم. امروز هم که بارغانیه، از او خاطر آمدیم اینجا فعلا برچسب میکنیم. چه احساس میکنید که محصولات شما میره به آمریکا؟ احساس خوشی میکنیم. واقعا جای خوشحالیه که محصولات ما از اینجا میره به آمریکا. از دولت امارت اسلامی چی خواهش دارید؟ از دولت امارت اسلامی خواهش ما میه که کار مهیا کنه برای جوانان، تا که جوانان در کشورهای دیگه نره، دیگه کشورهای خارج نره و اینجا کار آماده کنه برای ما که بتونه اینجا کار کنه. د یاد شرکت مسؤلین وایي د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو سره یې په تولیداتو کې په لویه کچه زیاتوالی راغلی دی. د اداري فساد او امنیت ستونزې په بشپړ ډول حل شوي دي. د هرات ولایت د صنعتکارانو ټولنه هم وایي چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو سره د صنعتکارانو ستونزې په بشپړ ډول حل شوي دي. او دلته تقریبا 200 قلم بان تولیدیږي، د بخار دیګ، موټرسایکل سامان او پلو پازو دا شیان چې دي درته تولیدیږي. او دا شیان چې دي غونډه په دا وطن کې هم مصرف دی او بهر ته هم ځي، امریکا، کاناډا، استرالیا، دوبۍ، دا شیان هم چې دي غونډه هلته صادریږي. د خواجه عبدالله انصاري د شرکت مسؤلین له هیوادوالو غوښتنه لري چې له کورنیو تولیداتو ګټه واخلي ترڅو کورني تولیدات ښه وده وکړي. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو سره تر ډیره بریده د صنعتکارانو ستونزې حل شوي دي او صنعت ته ډیره پاملرنه شوې ده.